سلامونه وستړي مسئ وخت مو په خیر. نن یکشنبه د غبرګول یا جوزا 28 او د جون میاشتې 14مه نیټه ده. په دې خبري ټولګه کې مو د هیواد سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبرو پیل یې په سرټوپ کړو. اسلامي امارت پکې ګډون تایید کړ. قطر 2 اونۍ وروسته د افغانستان په تړاو د مهم کنفرانس کوربه دی. د کابل پر وړاندې د دوشنبې دریځ توند ګڼل سوی. تاجکستان په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور سره مخالفت ښودلی. د مرساني نیټې ناهیلي کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان د ښوونځیو بندښت له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. او ایران په سویډن د عمان په منځګړیتوب زندانیان تبادله کړل. بشپړ خبرونه. اسلامي امارت د افغانستان په تړاو د دوحې درېیمه ناسته کې ګډون تایید کړ. ذبیح الله مجاهد له شمشاد سره خبرو کې ویلي چې د دوحې درېیمې ناستې اجنډا له څېړلو وروسته پریکړه وسوه چې دغه ناسته کې به د سرپرست حکومت استازي ګډون کوي. مجاهد د دوحې کنفرانس اجنډا د افغانستان لپاره مهمه وبلله او زیاته کړه چې د اجنډا اهمیت ته په کتو دغې غونډې کې د ګډون پریکړه وسوه. سرپرست حکومت د دوحې په ناسته کې د مناداره ګډون غوښتونکی دی او ټینګار لري چې اسلامي امارت سره باید د اصلي جهت په توګه خبرې وسي. واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو راهیسې د افغانستان وضعیت ښه والي لپاره لسګونه ناستې ترسره سوي او په هره ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقونو تامین له ترهګرۍ او نشهیي توکو سره پر مبارزې ټینګار سوی دی. ټاکل سوې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په تړاو د دوحې درېیمه ناسته د روانې جون میاشتې په وروستۍ نیټه پیل او 2 ورځې دوام ومومي. مالیې وزارت ویلي چې د کابینې د پریکړې او د سرپرست حکومت د مشرتابه د حکم له مخې د افغانستان لاس بې اسناده 1 کیلي موټرو ته ثبت او محصول پروسه د روان 1403 کال تر وروستیو تمدید سوه. یاد وزارت ویلي دغه پریکړه د خلکو اقتصادي حالاتو ته په پام کړې چې ژر به د کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار، کندوز، خوست، پکتیا ګمرکونو کې د افغانستان لاس 1 کیلي موټرو د ثبت او محصول پروسه پیل سي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دې چارې د پرمخ بیولو لپاره یو واحد کاري مرکز جوړ کړی چې ټول پړاوونه به تر یوه چتر لاندې ترسره کیږي. په عین حال کې د مالیې وزارت ویلي چې تر 2000 ماډل موټرونو ته 80 سلنه، 2001 څخه تر 2009 ماډل موټرونو ته 80 سلنه، 2010 څخه تر 2021 ماډل موټرونو ته 50 سلنه او د افغانستان لاس 1 کیلي زهرهي موټرو لپاره 50 سلنه تخفیف په پام کې نیول سوی دی. په کابل کې د چین سفیر په افغانستان کې د یوناما له مخکنی مرستیال مارکس پوتوزل سره کتلي. د چین سفیر جاوشینګ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د چین او ملګرو ملتونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا بحثونه سوي دي. سفیر دغه راز ویلي چې دواړو خواوو د دوحې د درېیمې ناستې په اړه نظرونه تبادله کړل. د پاکستان لومړي وزیر د ځینو دولتي ادارو د تړلو اعلان کړی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې لومړي وزیر شهباز شریف پریکړه کړې چې په دغه هیواد کې هغه ادارې چې دغه هیواد ته مالي ګټه نه رسوي ډیر ژر به وتړل سي. د راپورونو له مخې په دغو ادارو کې د پاکستان د ټولګټو چارو وزارت هم شامل دی. په راپور کې راغلي چې د دې پریکړې د بیا کتنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه سوې ده. د چمن پر لټ کوونکي د پاکستان زور زیاتي ته نه تسلیمیږي. دوی وایي د چمن سپین بولدک پر دروازه له پاسپورټ او ویزې پرته تګ راتګ یې غوښتنه ده او له دې غوښتنې به تیر نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ادارو تېره ورځ د چمن یو شمېر اوسېدونکي چې د وروستي لاریون پر مهال یې نیولي وو خوشي کړل، خو د پرلط 15 مشران لا هم د بلوچستان زندان کې بندیان دي. د پرلط یو شمېر غړي او له دوی سره کېدونکی چلند استعمار بولي او ټینګار یې دا دی چې څوک به د مبارزې لوري بدل نه کړي.
د پښتونخوا او بلوچستان ملتپال او مذهبي سیاستوال د چمن پرلط کوونکو د روانې میاشتې پرله پسې بریدونه او چاپی غندي او د پاکستان له حکومته غواړي چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو له لارې د چمن د اوسیدونکو ستونزې حل کړي. له نړۍ سره د ښو اړیکو پر لرلو او د حکومت مشرتابه ټینګار د اسلامي امارت دریځ کې د نرمښت ښکارندویي کوي. تمې دا دی چې دغه ډول دریځ کولی سي افغانستان له نړیوالې سیاسي او اقتصادي انزوا وژغوري او له هیوادونو سره افغانستان رسمي تعامل ته ورسوي. تحلیل کوونکي وایي اوس نړۍ ته هم پکار ده چې انعطاف وښیي او د افغانستان پر وړاندې خپل دریځ نرم کړي. د اسلامي امارت د زعیم ملا هیبت الله اخندزاده په اختریز پیغام کې د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ او په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر ټینګښت تاکید شوی دی. په دغه پیغام کې ټینګار دا دی چې اسلامي امارت د ټولې نړۍ له هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دغه برخه کې خپل مکلفیت ادا کړی هم دی. له نړۍ سره د تعامل او رسمي اړیکو د ټینګښت په برخه کې د اسلامي امارت دغه دریځ ته تمې پیدا شوي چې ګنې دا کولی شي چې د افغانانو سیاسي ستونزه ور حل کړي. کارپوهان وایي د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د نړۍ له هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو د ټینګښت غوښتنه ستر نرمښت دی چې افغان لوري ښودلی. دوی وایي له نړۍ سره د اړیکو د ټینګښت په برخه کې دغه ډول دریځونه کولی شي چې افغانستان له اوسني وضعیته چې له نړیوالې سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ دی وباسي. غوښتنه دا ده چې نړیوالو ته هم اوس پکار دي چې خپل دریځونه نرم کړي او له افغان حکومت سره د رسمي اړیکو ټینګښت ته راودانګي. د افغانستان ملي ګټو ته او اسلامي ارزښتونو ته په کتو سره اعجاب دی دی کوي چې موږ د نړیوالې ټولنې سره هغه که ګاونډیان دي هغه که د ګاونډ نه ور ایخوا ملکونه دي ستر هیوادونه دي ټولو سره د متقابله احترام په بنیاد باندې موږ باید د تعامل لاره خپله کړو. په دې کې مو ګټې خوندي دي د نړۍ ګټې هم خوندي دي. زه امید کوم چې نړیواله ټولنه هم په دغه شرایطو کې د افغانستان سره خپل روابط نیک وساتي او د تعامل لاره خپله کړي. تحلیل بیا دا دی چې د نظام د کورني او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د نړۍ هغه غوښتنې عملي کول مهم دي چې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. تحلیل کوونکي د نجونو د زده کړو بیرته پیل له نړۍ سره تعامل ته د رسیدو لنډه لار بولي چې په وینا یې له دې سره به د هیوادونو پلمې هم ورختمې شي. چیرته غواړي چې نړیوال او ولس مشروعیت ترلاسه کړي نو لطفا د نړیوالو او د ولس مشروع غوښتنې ومني چې هغه عمده مسایل چې نړیوال غواړي هغه د نجونو د مکتبونو او د نجونو د پوهنتون دروازې دي. تر نن ورځې پورې چې نړیوال پر موږ باندې نیوکې کوي دا زمینه موږ په خپله نړیوال ته مساعده کړې ده. موږ باید خپل کور خپله وساتو، په خپلو پښو ودرېږو او په خپلو مټو او پر خپل ولس باندې تکیه وکړو. د تیر کوچني اختر په پیغام کې هم د اسلامي امارت د زعیم له لوري د شریعت په چوکاټ کې له هیوادونو سره په اړیکو ټینګار شوی و چې هماغه مهال یې هرکلی وشو. نړۍ بیا د افغانستان د اوسني حکومت رسمیت پیژندنې ته شرایط وړاندې کړي. نجونو ته د زده کړو اجازه، ښځو ته د کار حق، بشري حقونو ته پاملرنه او د داسې حکومت رامنځته کول چې د نړیوالو په خبره ټول شموله وي. خو د دغو شرایطو ډیره برخه د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله یادیږي. د اسلامي امارت رئیس الوزرا له خلکو غوښتي چې د اسلامي نظام ملاتړ وکړي. رئیس الوزرا د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې له خلکو غوښتي چې د سرپرست حکومت ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې افغانان اوس کولی سي د ډاډمن امنیت له برکته ټول هیواد ته تګ راتګ وکړي. رئیس الوزرا له چارواکو غوښتل چې خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې غفلت ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د اسلامي امارت مشرتابه په اختریز پیغام کې د شریعت په چوکاټ کې له نړۍ او په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر ټینګښت ټینګار وکړ. اسلامي امارت د لوی اختر په مناسبت 349 بندیان خوشي کړل. سره محکمه وایي اسلامي امارت د زعیم د یو فرمان پر بنسټ 349 بندیان د لوی اختر په مناسبت بښل سوي او له زندانونو خوشي سوي دي. سرې محکمې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغه فرمان پر بنسټ 200 نورو بندیانو د بند موده کمه سوې ده. سرې محکمې د خوشي سوو بندیانو د جرم د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت د لوی اختر په شپو ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ.
د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانی په یوه ویډیوي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې د ګڼو ترافیکي پیښو ته په اشارې ویلي چې د لوی اختر په مناسبت د زړه بوژونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټولو هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي. قانی دا هم ویلي چې خلک د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو څخه ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت رهبري د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو له کبله ټول مسلمان او مجاهد افغان ولس ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایي او دعا کوي چې خدای دې د ټولو مسلمانانو عبادتونه او قربانۍ په خپل لوی دربار کې قبول او منظور وګرځوي. د کورنیو چارو وزارت محترمې رهبرۍ د ولایتونو ټولو محترمو والي صاحبانو او امنیه قمندان صاحبانو ته امر کړی دی چې د لوی اختر د لمانځلو په موخه د ملي دفاع وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست سره په همغږۍ په مرکز او ولایتونو کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. همدارنګه د پولیسو امنیتي ځواکونو ته یې هم ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي. چاپیریال ساتنې ملي اداره وايي ملګرو ملتونو د څه باندې 10 میلیونو ډالرو په لګښت د 2 پروژو د تطبیق طرحه تایید کړه. د پروژې په کونړ، بدخشان کې د انعطاف وړ کرنیزو فعالیتونو، ویجاړو ځمکو د احیا، د ځنګلونو کینولو او د چاپیریال ساتنې په نورو اړوندو برخو کې تطبیق کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وویل د ملګرو ملتونو د صنعتي پرمختګ او د نړیوال پرمختګ ادارې به دا پروژې د 2019 میلادي کال تر جولای میاشتې په کونړ او بدخشان ولایتونو کې پلي کړي. روسیې ادعا کړې چې تاجکستان په شنګهای سازمان کې د افغانستان سرپرست حکومت د حضور مخالفت کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې د تاجکستان برعکس روسیه او د شنګهای همکاریو سازمان یو شمېر نور غړي په دې سازمان کې د سرپرست حکومت د حضور ملاتړ کوي. کارپوهان وایي ځینې هیوادونه باید د مثبت تعامل لپاره په شنګهای همکاریو سازمان کې د سرپرست حکومت د حضور مخالفت ونه کړي. د روسیې بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو ولسمشر پوتین ته هغه وړاندیز لیږلی چې له مخې اسلامي امارت د تور لیست څخه ایستل کیږي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو له یاد اقدام هرکلی کوي او دا د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور ګام یادوي. چارواکي زیاتوي نور هیوادونه هم باید د اړیکو د لا غښتلتیا لپاره ورته اقدام وکړي. بلې د روسیې دا دریځ د ستایلو ده چې د افغانستان اسلامي امارت سره د تماسونو د اړیکو د پیاوړتیا په مخ کې پراته خنډونه لرې کوي. افغانستان او روسیه په خپل منځ کې پیاوړې اقتصادي اړیکې لري او ډیپلوماټیک تماسونه لري او دا ډېره ښه ده چې کوم موانع هم هغه لرې شي. او له دې نه نور هیوادونه هم باید عبرت واخلي، نور هیوادونه هم داسې ګام واخلي. افغانستان اسلامي امارت له ټولو څخه د ښو اړیکو غوښتونکی ده او خصوصا په اقتصادي او ډیپلوماټیک عرصه کې، او دا د ټولو هیوادونو اړتیا ده چې افغانستان سره اړیکې ولري او افغانستان هم ضرورت لري ښو اړیکو ته چې اسلامي امارت د دې په تعمیل کې ژمنتیا لري او د ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی. تېره ورځ د افغانستان لپاره د روسیې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ضمیر کابلوف د روسیې له ټاس خبري ایجنس سره خبرو کې ویلي چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په لور ډیر مثبت ګامونه اخیستي، خو په خبرې لا هم په دې برخه کې ځینې خنډونه پراته دي. ټاس خبري ایجنس د کابلوف له قبله ویلي چې له تور لیست څخه د افغان چارواکو ایستلو وړاندیز د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو لخوا په ګډه شوی، په اساس به یې پوتین کولی شي دې پریکړې ته خپل څراغ ورښکاره کړي. مسکو به طالبان د هغو سازمانونو له لیست څخه لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي دي. دا کار باید ترسره شي. له دې پرته د طالبانو په رسمیت پیژندل له وخته وړاندې دي. په دې اساس ټول نظرونه د روسیې مشرتابه ته وړاندې شوي. موږ د مشرتابه پریکړې ته په تمه یو. دغسې قوي هیوادونه لکه روسیه د دغسې پریکړې په کولو سره په حقیقت کې خپل استقلالیت او د افغانانو د حق د ورکولو یو ګام اخلي.
موږ د قزاقستان او نورو دوستي هیوادونو په توګه باندې دا انتظار لرو چې د نړۍ غوڅ اکثریت هیوادونه د افغانستان په وړاندې باندې سیاسي بندیزونه او اقتصادي بندیزونه لري کې د افغانانو سره نورمال راکړې ورکړې ته راوګرځي. افغانان هم د بشریت یو جز دی، حق لري چې د ټولې نړۍ سره مساوي الحقوق اړیکې ولري. کابلوف دغه ورځ د خپلو خبرو په بلې برخه کې ویلي چې مسکو سرپرست حکومت د سنټ پیټرزبورګ په کلنۍ نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د کابلوف په خبره یا د غونډه د روسیې تر ټولو ستره کلنۍ اقتصادي غونډه ده او د جون له 5 تر 8 پورې به دوام ولري. ویلی شم د سن پترزبورګ په کلنۍ اقتصادي غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په دودیز ډول افغانان لیواله دي چې له روسیې څخه د نفتو او نورو مهمو توکو د پیرلو په برخه کې همکارۍ پراخوالي ته دوام ورکړي. په یقین سره دا ممکنه ده چې د افغانستان د ترانزیتي ظرفیتونو څخه د ګټې اخیستنې په اړه خبرې وشي ترڅو له دې سیمې سره د سوداګرۍ تبادله پراخه شي. روسیه اگر اقدام به رسمیت شناسی میکنه به اساس تعریف واحد از منافع ملیش است. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. امیدوار هستم حکومت فعلی افغانستان هم این را مد نظر داشته باشه و به همین اساس با کشورهای منطقه و فرامنطقوی تعامل را برقرار بکنه تا آهسته آهسته افغانستان از انزوا برآید، نقاط ضعف از بین بره و نقاط قوت به قوت تبدیل شود. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس هم راپور ورکړی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلامي امارت د افغانستان واقعي ځواک بللی او دا هم ویلي چې مسکو ممکن افغان چارواکي د هغو سازمانونو لیسته لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي. له دې ورهاخوا د دوحې د هوکړې یوه برخه کې له تور لیست څخه د چارواکو د نومونو لرې کول ذکر شوي چې امریکا تر اوسه په دې ټکي عمل نه دی کړی او له نیوکو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي و د ویاند مرستیال فرهان حق په یوې خبري غونډه کې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان هیلهمند دی چې د دوحې دریمه غونډه کې د اسلامي امارت استازي ګډون وکړي. حق همدارنګه ویلي چې د دې غونډې د تربیاتو له وروستي کېدو وروسته به په دې غونډه کې د اسلامي امارت ګډون او نه ګډون څرګند سي. که څه هم اسلامي امارت په دې غونډه کې د خپل ګډون په تړاو څه نه وو ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د غونډې اجنډا تر څېړنې لاندې ده او له بشپړېدو وروسته به په دې غونډه کې خپل حضور او نه حضور اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوې په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړیو استازو په ګډون دریمه غونډه په راتلونکو 2 اونیو کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې جوړه سي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډې موخه له سرپرست حکومت سره په همغږۍ او منظم ډول د نړۍ د تعامل زیاتول دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر غور ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې یاد ولایت له ځپلو سره کتلي. برادر ویلي د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته د رسېدنې لپاره د ټاکل سوي کمیټې کړنې له نږدې څېړي او دوی ته یې د کارونو ښه ترسروي په موخه لازمي سپارښتنې کړي. نوموړي ډاډ ورکړی چې ټولو سیلاب ځپلو سره کورنیو ته د سرپناه او د ژوند په نورو برخو کې اسانتیاو برابري کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو ډېری خلک په تیر بیا ښځې او ماشومان سخت ځپلي دي. یادې کمیشنري له سیلاب ځپلو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کړې. بهرنی نړیوال سازمان افغانستان کې د نجونو ښوونځیو د بندښت دوام له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. دې سازمان ویلي چې له 6 ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو پرېکړه پورتوپیري چلند سربیره غیر عادلانه او د پرانیستو لپاره حکومت باید سملاسي اقدام وکړي. حکومت له 6 ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستو په تړاو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د یو منظم چوکاټ له جوړولو وروسته نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکوي. له 6 ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو څه باندې 0 ورځې پوره شوې چې په نړیواله کچه دغه بندیز یو وار بیا وغندل شو. د ښځو، نجونو او بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا اميري، د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ او د بریتانیا پر پخواني لومړي وزیر ګوردن براون سربیره تازه د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندیز پرېکړه له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د بیرته پرانیستو لپاره یې د سرپرست حکومت د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
له زرو ورځو راهیسې افغان نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي او ښوونځي یې پر مخ تړل شوي دي. طالبان د تبعیضي او ناعادلانه سیاستونو له امله له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي. طالبان باید سمدستي ټول منځني ښوونځي بیرته د نجونو پر مخ پرانیزي. یو شمېر زده کوونکي وایي چې د دې بندیز د احتمالي دوامداره کېدو له امله خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او له سرپرست حکومت غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ بیرته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. تقریبا 0 ورځې وشوې د مکتبونو دروازې بندې دي. په دومره وخت کې چې مکتب بند و موږ د ډېرو مشکلاتونو سره مخامخ شوي وو. کوم زده کړې چې موږ کړې وې هغه درسونه موږ د یاده ووتل او که چیرې مکتب بنده وی ما به مکتب پای ته رسولی وی او په لوړو زده کړو به بوخته وی. اوس چې مکتب بند دی موږ خپلې راتلونکي ته ډېرې په اندېښنې او خپل د درسونو څخه لرې پاتې یو. غوښتنه مو د حکومت څخه دا ده چې زموږ پر وړاندې د ښوونځي دروازې خلاصې کړي. د ښځو حقوقو فعالانې او د چارو یو شمېر شنونکي د نجونو د زده کړو لپاره په هغه پلان نیوکې کوي چې له تیرو 3 کالونو راهیسې تر دې دمه نه دی جوړ شوی. دوی له سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي تر څو د نړیوالو له لوري پرې فشارونه زیات نشي. که دغه 0 ورځې په ساعتونو شمار سي په میلیاردو ساعته کېږي چې افغان پیغلې افغان نجونې د مکتب څخه محرومې دي. لا هم د امر ثاني ته منتظر دي چې دغه امر ثاني کېدای سي د اسلامي امارت لخوا په امر دایمي باندې بدل سوی اوسي ځکه چې په دا دومره موده کې لا هم یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه سو چې په هغه اسلامي چوکاټ کې چې دوی خپله ویلو چې د یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو په هغه چوکاټ کې نجونې وکولای سي مکتب ته خپل زده کړې ته لاسرسی ولري. د یوې پریکړې په دلیل باندې افغانستان انزوا ته تللی دی، افغانان مایوسه دي او بالاخره غوښتنه کوي چې دا سیاست باید تغییر سي. د امیر المؤمنین په فرمان باندې د نجونو ښوونځي ژر تر ژره خلاص سي. د همدې موضوع په تړاو مو د پوهنې وزارت له ویان سره اړیکه وکړه خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو سره سم لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او څه موده وروسته د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په صادرېدو سره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړل شوې. دغه پرېکړه سرپرست حکومت تر امر ثاني بللې وه خو دغه نامعلوم امر ثاني لا هم نه دی رارسېدلی او میلیونونه نجونې هر بېګا د رارسېدو او نوي زیري په تمه سبا کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان 1/4 برخه خلک د شپې وږي ویده کېږي. د دې سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې له هرو 4 تنو یوې پر وږي ناست ویده کېږي او له همدې کبله له افغانانو سره دوامداره بشري مرستې مهمې ګڼي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په نړۍ کې میلیونونه خلک لوی اختر داسې مهالمان دي چې د افغانستان 12 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې خپل خواړه له کومه کړي. له تیرو 3 کلونو راهیسې په افغانستان په اقتصادي سکتور باندې د نړیوالو بندیزونه، بېوزلۍ، فقر، اقلیمي بدلون او طبیعي پیښې هغه څه دي چې افغانان تر بل هر وخت بشري مرستو ته اړتیا لري. د لوی اختر پر رسېدو سره د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویل دي چې د میلیونونه افغانان د اختر په داسې مهال کې لمانځي چې 12 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه زیاته کړې ده چې له هرو 4 کس شپهیي په وږي نس باندې ویده کېږي. دغه پروګرام په نړیوالو باندې غږ کړی چې افغانان تر بل هر وخت بشري مرستو ته اړتیا لري او باید له افغانانو سره له سیاست پرته مرستې وشي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې میلیونونه خلک لوی اختر لمانځي په افغانستان کې څه باندې 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي څو د بل وخت خواړه څنګه پیدا کړي. د خوړو نړیوالې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یوې د شپې په وږي نس ویده کېږي او دغه راز یې د راتلونکو 6 میاشتو په ترڅ کې د مرستې رسولو لپاره 650 میلیونه ډالرو بودیجې ته بیړنۍ اړتیا مطرح کړې. د لوی اختر پر رسېدو سره موږ د پلازمینې په ګڼو برخو کې په ګڼو واټونو کې وګرځېدو. موږ سره ګڼ شمېر هیوادوالو وویل چې د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. دوی لوی لامل فقر، بېوزلۍ، د کار نشتون په ګوته کوي. دوی دغه راز په اسلامي امارت سربیره په نړیوالو او افغان سوداګرو غږ وکړ چې په اوسنیو بدو اقتصادي وضعیت کې له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی وکړای شي چې د اختر لپاره او دغه راز د خپلې کورنۍ لپاره حلال رزق وګټي. کاري مالي مونږ څه اخیستلی نه شو وروره آمادګي نه لرو شی نه لرو خو دومره ګټو هغه یو ډوډۍ سي او کرایه د کور کرایه سي بس نور مولا کې زه نخود هم اخیستې او دا بلا کې مو کالي هم اخیستې
نه کالي نه سودا نه وچه میوه نه ورځ 10 روپۍ وچ چای اخلو 10 روپۍ بوره اخلو هغه سهار خورو بیا بل سهار بیا 10 روپۍ چای 10 روپۍ بوره اخلو هغه خورو څه دروغ درته وایم موږ اختر ته هېڅ چمتووالی نه لرو راوتې دی مزدورۍ ته راوتلي د کور خرچې او د اختر نه وروسته دپاره د کور خرچې مخکې خرچه هم نه ده کړې لږ لږ خرچه به وي کور کې د اختر چمتووالی موږ هېڅ هم نه لرو همدغه زړې جامې دي مخکې نه یې اغوندو اختر ته او د اسلامي امارت د حکومت نه همدغه یو ارزو ده چې یتیمانان او غریبانان ځورېدلی ملک دی تاسو سره مرستې کومکونه وکړئ په ورته مهال د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظري له شمشاد سره په خبرو کې تایید کړه چې فقر بېوزلۍ په هیواد کې شته خو وایي چې اسلامي امارت د پراختیایي او پرمختیایي پروژو په پلي کېدلو سره به دغه فقر او بیکارۍ کچه راښکته کړي نوموړي دغه راز له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د افغانانو شتمنۍ راخوشي کړي تر څو دوی په خپله باندې په ګڼې پروژې په هیواد کې پلي کړي تر څو ورسره د فقر او بیکارۍ کچه ښکته شي او دغه راز یې له نړیوالو وغوښتل چې خپلې بشري مرستې سیاسي نه کړي او له افغانانو سره پرته له سیاسته دغه مرستې وکړي. کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان مهم است. تقاضای ما از نهادهای امدادی و مؤسسات بین‌المللی این است که این کمک‌ها افزایش پیدا بکنه. امیدوار هستم که سیاست‌های نادرست برخی کشورها در ارتباط با افغانستان هر چه زودتر تصحیح شود و تحریم‌ها بر مردم افغانستان از میان برداشته شود. ګڼ شمېر هیوادوال له اسلامي امارت غواړي چې امنیت په هیواد کې رامنځته شوی خو دوی ته د کار زمینه برابره کړي تر څو دوی نور هیوادونو ته په کډوالۍ او په ناقانونه توګه په لارو باندې ولاړ نشي چې د دوی د مرګ لامل هم ګرځي. لوی اختر په هیواد کې پر داسې مهال رارسیږي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو او موندنو په اساس 23.7 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه او ګڼ شمېر نور سازمانونه له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد وایي چې سترې محکمې اعلان کړی دی چې سبا یکشنبې به د عرفې لومړۍ ورځ وي او دوشنبې به د لوی اختر لومړۍ ورځې سره برابره ده. شاغا سادات، شمشاد نیوز، کابل. د ننګرهار په دره نور کې خلک شکایت کوي چې لرو پرتو درو ته یې غځېدلي سړکونه ویجاړ او له ستونزو سره یې مخ کړي. دوی زیاتوي چې د سړکونو خرابوالي له امله یې بیړني ناروغان روغتون ته پر لاره مري او غوښتنه کوي چې سرپرست حکومت یې د ستونزې ته رسېدنه وکړي. په ورته مهال د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست دا ستونزې مني او د حل ډاډ ورکوي. دا د ننګرهار د دره نور ولسوالۍ اړوند بېلابېلو درو ته ورغلې خامه لار ده چې له امله یې د ځایي خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د سیمې خلک وایي له لسیزو راهیسې یې سړکونه خراب دي چې له امله یې ډېر کله بیړني ناروغان روغتون ته په خپل وخت نشي رسولی او په لار کې پور پرې کوي. دا چې زمونږ یو مریض چې دغه ځای نه بار کوو د جلال آباد ته رسیږي ډېر په مشکلاتو څه مریضان په لاره مري او څه په شفاخانو ته رسیږي چې هلته ورسېږي هلته به بیا چې یو مریض عادي مریض یې 2 ورځې بستر او دا به یې 4-5 ورځې بستر کوي. تقریبا چې دلته شپږ اته کلي دي چې د خامه سړک کې ژوند کوي لکه اوتران ونیسوتران نونیسه مجبندول چوال لمټک سلطان لاغیک سرغلیک همداسې بمبکوټ شمال کندک لاغیک پورن د شکالۍ په نه پورته نور دغه سړک خامه دی. په دې ولسوالۍ کې یو شمېر موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې د سړکونو د خرابوالي له امله ګټل شوي پیسې بیرته په موټرو لګوي چې ډېر وخت له خپل جیب هم باقي وي. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د خرابو سړکونو د جوړولو لپاره لازم ګامونه پورته کړي. میاشتې 2 میاشتې ګټو یو ورځ یو وارث پیدا کېږي ټول خرچه په 2 میاشتو مزدوري په دې خرچه نه کېږي. تقریبا 15 کاله وشو چې دې سړک کې ګرځم سړک خامه دی او بس ګاډی خرابېږي مریض یې ډېر مشکلات دي چې زموږ څوک پوښتنه وکړي چې دا سړک موږ ته جوړ کړي. بل لور ته د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست چارواکي د دره نور ولسوالۍ د ځایي خلکو ستونزې مني او وایي چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله ویجاړ سړکونه رغولي او پلان لري چې دغو سړکونو د جوړولو چارې به هم په خپلو پلانونو کې شاملې کړي. تیرو په بارانونو سیلابونو له امله د ننګرهار ولایت په ځینې ولسوالیو کې سړکونه د تخریب سره مخ وو نو د ټولګټو ریاست د پرسونل او مشینري په واسطه مو تقریبا 28 کیلومتره په ساحه باندې په طول باندې دغه سړکونه سره ورغول او د ترافیکو پر مخ مو لار خلاصې وساتلې.
د ننګرهار د ټولګټو چارو ریاست د معلوماتو له مخې د تورخم جلال آباد لویه لار چې د ورښتونو او سیلابونو له امله ویجاړه شوې ترمیم کړي او ګټه اخیستنې ته سپارلې ده. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د پکتیا د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکو د یوه سړک جوړولو چارې پیل کړي. دوی دغه سړک چې نږدې 10 کیلومتره اوږدوالی لري په خپل شخصي لګښت جوړوي او زیاتوي چې له وار وار غوښتنو سره سره د دې سړک د جوړولو غږ نه دی اورېدل سوی. په ورته مهال دوی غوښتنه کوي که ګردیز څخه تر روحاني بابا ولسوالۍ پورې غځېدلی سړک په اساسي ډول ورغول سي د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي به له ګڼو ستونزو خلاص سي. یاد سړک چې شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی او 8 متره سور لري د سیمې د اوسیدونکو او مسافرو په شخصي لګښت جوړیږي. د ځایي خلکو په خبره د همدې سړک په جوړېدو سره به نږدې د 400 کورنیو لپاره د تګ راتګ پر مهال ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي چې ورسره به د همدې سیمې خلک مرکز ګردیز ته هم په اسانۍ او لنډه موده کې رسیږي. ډېر کلي 4-5 کلي دا یو د موږ د دغه کلي پراته دي، سپین تختې دي، چینوال دي، منګلخیل دي، دا ډېر پراته دي، ډېر 40 کلي دي. دلته خدای شه وکړي چې تر 80,000 خلکو به زیات ژوند کړي. او کوم خلک چې دلته راځي مثال د زیارت لپاره کوم مریضان راځي، کوم خلک د زیارت لپاره راځي، دغه تم ډېر تکلیف ته په دا لارې دلته مثال چې راځي سړک ډېر خراب ده. که مثال دلته چې دا سړک را جوړ سي دوکانونه جوړیږي او مثال د ډېرو ځوانانو کاروبار جوړیږي، بل پردیو ملکو ته به نه مسافر کي، خلک به ټول دلته. ورته مهال زیارت کوونکي او سیلانیان زیاتوي چې همدا جوړېدونکی سړک به د هیواد له بېلابېلو سیمو په دغه ولسوالۍ کې د روحاني بابا زیارت کوونکو او سیلانیانو ته د ورتګ په برخه کې که څه هم ډېرې ستونزې هوارې کړي، خو غوښتنه کوي چې حکومت دې د اساسي رغونې په تړاو هم کوټلي ګامونه واخلي. نو په دغه لاره باندې ډېرې ستونزې وي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. اوس چې دغه اقدام ترسره کیږي، دغه لاره ازادیږي، جوړیږي او اوارېږي، نو ډېره ګټه به یې هم دغه منطقې خلکو ته ډېره ګټه ده، هم یغو مسافرو ته، هغه سیلانیانو ته چې دغه زیارت ته راځي. خلک چې راځي دا سیلانیان هغوی ډېر په تکلیف دي لاره باندې، ځکه لاره ډېره خرابه ده، هغوی ته مزاحمت کېږي، په خپل وخت باندې نه رسېږي او نه بېرته رسېدګي کېږي. د ګردیز لاره هم ولاړ سي ډېره خرابه ده، موږ نسو کولی چې مریضان په وخت باندې ورسوو، مریضان تکلیف وي، باید هغه هم جوړه سي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې له دې وړاندې سیمې ته غځېدلې لار د خوړ په منځ کې تېره شوې وه چې د واورو، بارانونو او سیلابونو د راوتلو پر وخت به خلکو نشول کولی چې پرې تګ راتګ وکړي او خپلې اړتیاوې پر وخت پوره کړي. بلخ کې د کانګو ناروغۍ 3 کسان مړه او 40 تنه نور پرې تازاخته سوي دي. دې وضعیت ته په کتو د لوی اختر پر رسېدو سره ډاکټران د کانګو ناروغۍ د احتمالي زیاتوالي خبر ورکوي. دوی لا خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې د قربانیو پر مهال طبي لارښوونې په پام کې ونیسي. که روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه ونه شي، د کانګو وژونکې ناروغي به له زیاتو انسانانو ژوند واخلي. د ابوعلي سینای بلخي روغتون انتاني څانګې ډاکټران وایي تیرو 5 میاشتو کې پر کانګو ناروغۍ 40 کسان اخته شوي او 3 تنه یې له امله مړه شوي. دوی خبرداری ورکوي چې په لوی اختر کې د قربانۍ پر مهال د کانګو ناروغۍ د خورېدو زیات احتمال شته. مرگ و میر مرض کانگو در سطح دنیا بلند است. در آمار سطح دنیا 10 تا 40% مرگ و میر کانگو را گفته است. در سال 2024 یعنی از شروع جنوری تا ختم مهر که 5 ماه بوده 36 مریض اینجا که به سر شده، از جمله 3 مریضش متاسفانه فوت کرده. اگر ما فیصدیش بگیم در حد 8% میشه. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې څاروی حلالولو او له غوښې د استفادې پر مهال له حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي چې له یادې ناروغۍ د خوندیتوب لپاره مهمه ده چې له روغتیایي لارښوونو په ګټې اخیستنې سره د دې ناروغۍ مخنیوی وشي. از مریض یک ماه میشه که جان دردی، پای دردی است، اشکم دردی، سر دردی بود، زیاد سرم درد میکرد و همراه اشکمیم که پای خود هیچ حرکت نبود، مثلا دست خود بالا کرده نمیتونستم. 2-3 دفعه دکتر رفتیم، پیشکاری داد، سیلون داد، چیزی نتیجه نداد. باز که آمدیم اینجا شفاخانه ملکی آمدیم 6 روز میشه، 6 روز ماشاءالله
صحتمندم هستم. 2 روز میشه که خیلی بیتاب بودم. قصاب هستیم، کسی ما قصابی است. تقریبا 4-5 روز میشه همین مصاب به این مرض شدیم. سردرد، جان درد، پای درد، به رقم درد جان ماست. امروز آمدیم به شفاخانه انتونی. په ورته مهال ډاکټران له خلکو غواړي چې د کانګو ناروغۍ مخنیوي لپاره دي د څارویو ذبحې پر مهال له ماسک، دستکشو او ورته نورو طبي وسایلو استفاده وکړي څو له دې ناروغۍ په امن اوسي. طریقه وقایه‌اش هم قسم است که چون فصل قربانی است، عید قربان نزدیک است، اکثر مردم ما میره در همین مال فروشی ها اونجا حیوانات که میخرن کوشش کنن که با ماسک و دستکش مراجعه کنن و زمانی هم که میبینه که مثلا یک کنر یا میبینه یا خود حیوانه که وقت ذبح میکنه از دستکش استفاده بکنه. کنر هم که میبینه کوشش نکنه که کنر مستقیم کت دست خود فشار بده و او را از بین ببره، کوشش کنه از یک وسیله دیگه سیومی به خاطر از بین بردن کنه استفاده شود. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په هیواد کې سلګونه کسان پر کانګو ناروغۍ اخته دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم تیره ورځ د کانګو وژونکې ناروغۍ پر زیاتوالي خواشیني څرګنده کړه. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ. اوس هم بهرني خبرونه. ایران او سویډن د عمان په منځګړیتوب زندانیان تبادله کړي. د ایران حکومت تیره ورځ ویلي چې د حمید عمري په نوم په عمري بند محکوم یو پخوانی ایراني چارواکی له سویډن سره د زندانیانو په تبادله کې خوشي شوی. نوموړی له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې په سویډن کې بندي و چې په 2019 کال کې د سویډن په هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې په دغه هیواد کې د ناراضه ایرانیانو د وژلو په تړاو ترې شکایت شوی و. سویډن هغه مهال ویلي و چې حمید نوري د خپل نړیوال قضایي صلاحیت په اساس محاکمه کړی دی. ایران بیا په بدل کې د سویډن یو ډیپلوماټ او یو بل سویډني وګړی چې له ایران سره بندي و خوشي کړی چې په خبره یې په 2 ساعتونو کې به خپل هیواد ته ورسیږي. د سویډن صدر اعظم اولف کرستنسن د شنبې په ورځ وویل چې دواړه سویډني بندیان خوشي شوي او خپل کور ته په لاره دي. اسرائیل ومنلې چې 8 سرتیري د رفح په برید کې وژل شوي. د دې هیواد د پوځ وایان ویلي دغه سرتیري په دې سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې ټانک یې پر یوه ښخ شوي ماین وخوت. له دې سره په غزه کې د اکتوبر میاشتې له 1 تر دې دمه د وژل شویو ټولو اسرائیلي سرتیرو شمېر 306 کسانو ته رسېدلی. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دغه پیښه له حماس سره په جګړه کې د لوړې بیې پرې کېدلو یو بله برخه بللې. د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونو له دې پیښې وروسته هلته د عامو کسانو کورونه سوځولي او نړولي دي. بل پلاو دغو ځواکونو د غزې تړنګې په شمالي برخه کې تازه هوایي بمباري کړي چې پکې 28 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. او وروستی خبر هم دا چې نن په سویس کې د اوکراین د سولې د کنفرانس 2مه او وروستۍ ورځ ده. دغه کنفرانس چې 13 ورځ پیل شوی ټاکل شوی نن به د غونډې ګډونوال پکې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر احتمالي درېدا بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د کنفرانس په څنډه کې دغه ناسته ګډه بریا او د جګړې پر ځای د ډیپلوماسۍ د تمثیل لپاره یو ښه فرصت بللی. نوموړي زیاته کړې اوکراین په هیڅ صورت د جګړې پلوی نه دی او روان وضعیت ته د روسیې یو بېدلیل او د جنایتکارانه تیري نوم ورکړی. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې د څه باندې 100 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول شوي، خو د ګډونوالو په دې ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا هیلې پیکه کړي. د دې مهال خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. له تاسو له ټولو همکارانو مې په مننې ښه وخت ولرئ.